یو وخت کې دغسې یو لوبغاړی جوړېږم چې د افغانستان نمایندګي وکړم. تش نس باندې همیشه ورزش کړی ده په سختو حالاتو کې. کوشش مې دا ده چې ماسټري بیا په یو بله رشته کې وکړم. وحیدالله شیرزای نام است، از ولایت ننگرهار، بیستو ولسوالی و مربوط قریه سراچه هستیم. الحمدلله لیسه سمرخیل فارغ شدم. دیگه بعد از او در کنکور امتحان دادم. دیگه الحمدلله فعلا در 5م سمستر هستم در 15 حقوق اداره و دیپلماسی. کوشش می داده چې ماستری بیا په یو بله رشته کې وکړم. ما په نظر 9 ژوند زموږ او ستاسو په تعلیم روان ده، ځکه چې که ټکنالوژي وګورئ، که انټرنیټ ده، که هر څه ته موږ کمپیوټر ته لاسرسي لرو، نو دا ټول اول د تعلیم له وجې نه تعلیم ونه لرې ته دې شیانو کې کار نشي کولی. نو د ورزش سره زما ډیر زیات شوق و، ځکه ورزش د صحت ضامن ده. که هر څوک ورزش کوي هغه به یو ښه صحتمند انسان وي. ما اول تکواندو شروع کړ، همدغسې په سلسله بیا پهلواني او بوکسینګ ته راغلم. کله چې زه MMA ته راغلم نو الحمدلله ښې سیالۍ مې وکړې، لا تشویق شوم او ځان سره مې دا فکر وکړ چې زه کولی شم. لنډ مثال دغه باز محمد مبارز وګوره، ولی هوتک وګوره، دوی سیالۍ کله کولې په دې تلویزیون پرده باندې مونږ کتل. ما به ویلې چې زه به هم انشاءالله یو وخت کې دغسې یو لوبغاړی جوړېږم چې د افغانستان نمایندګي وکړم. ما وشو کولی چې په اول راوند کې ناک آوټ کړم او دومره قوي سیال په اول راوند کې فینش کول ډېر سخت کار ده. کله ما د وطن نمایندګي کوله او رنګ ته داخلېدلم نو زما ذهن کې دا و چې ته د غونډ افغانستان د ملت نمایندګي کوې، ته د افغانستان په نوم یادېږي. تش نس باندې همیشه ورزش کړی ده په سختو حالاتو کې. هغه خوراک دومره معیاري برابر نه، خو بیا هم ما ځان سره ویلې چې ته یې کولی شي او هماغه و دا د نتیجې ته ورسېدم. نو ځوانانو ته پیغام دا ده، کوشش وکړئ چې څومره سخت حالت ته راځئ، انشاءالله تورو شپو پسې سهار وي، خواري وکړئ، زحمتونه وباسئ، حتما به یو نتیجې ته رسېږئ. مونږ فامیل چې دا ټول تعلیم یافته دي او د تعلیم ترڅنګ ورزش ته هم ډېر ښه وخت ورکوي. نو ما پلار، ورونه، فامیل ټول په دې خوشحال دي چې زه نن سبا دې سټیج ته رسېدلی. افغانستان داسې لیدل غواړم چې تعلیم پکې ازادي، زده کړې پکې ازادي، که هغه نجونې دي که هلکان دي، باید دوی ته مکمل حق او حقوق ورکړل شي او دې ترڅنګ غواړو چې د نړیوالو سره سیال وګورو. ځوانانو ته پیغام دا ده، که چیرې دوی همت ونه بایلي نو انشاءالله خپل هدف ته رسیږي. نو کوشش باید دی چې اول خپل تعلیم فوکس ډېر زیات وي، ځکه یو ښه تعلیم یافته کولی شي ښه ورزشکار شي، او که چیرې ته ښه تعلیم یافته نه یې نو نشي کولی یو ښه ورزشکار اوسې. نو کوشش وکړئ اول تعلیم ته وخت ورکړئ. د تعلیم ترڅنګ ورزش ډېر زیات مهم ده، ځکه نن سبا که تاسو وګورئ زموږ ډېر زیات ځوانان په نشهیي توکو باندې اخته دي، نو دغه ورزش یې کولی شي ستر لامل چې د دغه شیانو نه بچ شي.